نن به درته یوه د زړه مشوره درکمه د زړه. تاسو به په دې خبره ډېر زړه خورئ چې پلانې خفه شو، هغه خفه شو، دا خفه شو. په خپل ځان باندې فوکس وکړه، خپل ځان خوشحاله کړه، هغه دې الله خوشحاله کړي. یو سروې کوو هغه پښتانه چې دې پبجي کلی نه انسټال کړی او نه پرې پوهېږي، په هغه کې په 1 نمبر ځای ما تاسو کې داسې پښتانه شته چې نه پبجي کلی نه انسټال کړی او نه پرې پوهېږي. هغه یې کمنټس وکړئ چې هغه لیجنډ څوک دی. واده ستاسو په خیال باندې د واده دپاره مناسب ایج، مناسب عمر دا څومره پکار وي، هم د هلک دپاره هم د جینۍ دپاره. کمنټس کې منشن کړه. آیا دا رښتیا دي؟ په ژوند کې خو دوستان ډېر زیات وي، خو دوست هغه چې غمونه کموي، زیاتی نه.